بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي ټلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو د کاوش خپرونه ګورئ. د نن په خپرونه کې راسره د پوهنې وزارت ویاند قاري منصور احمد حمزه میلمه دی چې له ده سره به د یاد وزارت په فعالیتونو، وروستیو لاسته راوړنو او همدارنګه د راتلونکي کال په پلانونو باندې خبرې ولرو. حمزه صاحب خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. خوشحاله اوسئ، په خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه. راځئ پیل به د همدې کال په هغه پیل باندې وکړو. ته نوی تعلیمي کال پیل شوی دی، کومې نوې لاسته راوړنې لري په همدغه کال کې؟ کوم پلانونه و چې اوس یې عملي کوئ او وروستي فعالیتونه په دغه څو تقریبا یو میاشت موده کې څه شی و؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. په لومړي ځل کې صفی صاحب تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ملي نړیوال تلویزیون نه طریقه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله تعالی دې وکړي چې جوړ روغ او صحتمند مو یاست. په ټوله کې د پوهنې وزارت تل هڅه کوي تر څو د هیوادوالو بچیانو لپاره په هر ګوټ ګوټ کې خپل ښوونیز فعالیتونه، کړنې، خدمات ورسوي. د دې لپاره په سږ کال کې انشاءالله الرحمن د موږ کړنې او فعالیتونه یو د مدارسو او د مکاتبو د دې ترڅنګ د مراکزو یعنې د کورسونو په دریو بخشونو کې او داسې د مکاتبو، د ودانیو، د هغوی د ترمیماتو او یو له نورو موضوعاتو، هغه موضوعات چې ډېر اهم او مهم دي لکه د معلمینو د استخدام یا استادانو او د دې ترڅنګ د استادانو مسلکیتوب او د دې ترڅنګ د کتابونو ډېره یوه اړینه موضوع ده. په دې پار باندې همچنان پلان ده تر څو په سږ کال کې انشاءالله الرحمن دې ته کار وکړو او هیوادوالو ته خدمات ورسوو. راځئ پیل به د ښوونځیو د ایجاد نه وکړو. زموږ د افغانستان یو شمېر سیمې دي، حتی ډېرې سیمې داسې دي چې په هغو کې د شاګردانو د زده کړې دپاره د حتی سرپناه وجود نه لري. شاید اوس هم اوسېږي، تاسو به لیدلي هم وي. د هغوی دپاره هم اقدامات چې کړي دي تر اوسه پورې رغولي دي، ورته ځایونه ورته جوړ کړي دي. ورغلي یاستئ؟ بلې، د پوهنې وزارت مشرتابه او رهبري تل هڅه کوي تر څو هغه لرې پرتو محرومو سیمو ته، هغه سیمو ته چې په تېره کې هېڅ ورته توجه نه وه او دوی په اوس وخت کې همچنان کوم حالت سره چې مخ دي، هغه کوم درسي یا تدریسي بهیر چې ده په ښه توګه سره مخ ته نه تله او اوس لپاره ډېره توجه، خاص یوه ځانګړې توجه هغوی ته کړې ده. د دې لپاره موږ الحمدلله که تېر ته وګورو، خوشبختانه په تېر کال کې د 1402 لمریز کال کې موږ 650 ښوونځیو دپاره معیاري ودانۍ جوړې کړې په تېر کال کې، چې دا اکثره هغه ودانۍ چې ولې لرې پرتو سیمو کې، هغه ځایونو کې چې ورې اشد ضرورت و، هلته به هېڅ یعنې نه به ودانۍ وه او نه به یو ټولګی و، تر شنه اسمان لاندې به ناست وه. د هغوی دپاره موږ دغه ودانۍ جوړې کړې وي. دا به د ضرورت په اساس باندې جوړوئ؟ هلته ضرورت په کتو جوړوئ که نه سهم بندي شوې ده، هرې سیمې ته خپل سهم ورکول شوی دی، د هغې مطابق جوړېږي ورته؟ یو خو د موږ خپله هغه سهم بندي ده. ښه. د هغو تر څنګ کوم خیریه بنسټونه چې دي، ملي سوداګر چې دي، د هغوی له موږ سره په دې څانګه کې بیخي ډېر همکار دي او موږ د هغوی څخه چې بیا کله څوک راځي، هغه بیا هغه کومې حالتونه چې په خپلو سیمو کې ګوري، هغوی ته په کتو سره بیا موږ هغوی د هغه طریقه او لاره ورته جوړوو، هغه ځایو کې ورته مکاتب او ودانیو اجازه ورکوو او ودانۍ ورته جوړه کړو. دا خو هغه اړخ و چې دوی ته نوې ودانۍ جوړه شولې. ځینې داسې سیمې وي چې هلته د ښوونځیو د شتون ضرورت و چې باید هلته ښوونځی جوړ شي، نوی ښوونځی تاسیس شي. هلته د یوې سیمې نه مثلا بلې سیمې ته د شاګردانو تلل هلته ډېر سخت و، شاید ساعتونه وخت یې نیولی و چې د یوې سیمې نه د یوې سیمې شاګردان د یو بلې سیمې لیسې ته لاړ شي یا ښوونځي ته لاړ شي، هلته تدریس وکړي، هلته زده کړې وکړي. نو هلته ورته نوي ښوونځي تاسیس شوي دي، داسې ارقام شته؟ بلې، په تېره کې موږ الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت له حاکمیته را په دې خوا 190 ښوونځي په هغه ځایونو کې، بلې، چې تقریبا د موږ د طریقه او لایحه یا تګلاره تر لامل داسې ده چې کله د ښوونځیو ترمنځ 3 کیلومتره لار موجوده وي، بیا هلته د یو ښوونځي اړتیا او ضرورت لیدل کېږي.
نو په هغو ځایو کې چې هلته اړین او ضرور اوسي دا کار مو کړی وای. الحمدلله 196 ښوونځیو ته موږ ودانۍ جوړ تاسیس کړي دي البته، او ځینې داسې ځایونه چې هغه ابتدایي ولې له ځایه بلکې دې ضرورت او اړتیا وه چې باید هغه متوسطه سوي وای، چې په هغو کې الحمدلله تر 50 نه زیاتې موږ ښوونځیو ته ارتقا ورکړې ده په تېر کال کې. دا بیا د تېر کال ارقام دي، او د دې تر څنګ 50 شاوخوا ښوونځي هغه متوسطه چې هغه باید لیسه سوي وای، او مسافه د زده کوونکو د دوو مکاتبو ښوونځیو ترمنځ زیاته وله، هغه هم چنان تر 50 پورې ښوونځیو ته لیسې دورې ته ارتقا ورکړې ده. په اطرافي سیمو کې ځینې داسې لیسې یا داسې مکتبونه د متوسطه مکتبونه وو چې په هغو کې شاید 2 استادان وو یا 3 استادان وو، یا مثلا یو استاد پکې موجود هغوی دپاره انتخاب شوی، هغو به هلته به د ټولو برخو درس به ورته ورکاوه. د استادانو ستونزه هلته ډېره وه. هغو سیمو ته مو رسیدګي کړې ده؟ استادان مو نه ورته انتخاب کړي دي، ورته ورلېږلي مو دي؟ د لرې پرتو سیمو ته لکه څنګه چې ما مخکې درته یادونه وکړه، د موږ محترم وزیر صاحب او رهبري په ټوله کې ډېره ورته متوجه ده. نو د دوی دپاره موږ د پوهنې وزارت محترم سرپرست یو ځانګړی طرزالعمل جوړ کړو. هغه کسان چې په لرې پرتو سیمو کې وو، هلته به په مربوطه ریاستو کې امتحانونه او ازموینې ځینې اخیستل کېدې. د یو بس دپاره اقلا 10 نفره باید موجود وای. وروسته له بیا ازموینه ځینې اخیستل کېده، بیا به ازموینه وه. لرې پرتو سیمو ته مو کتل، هغه کسان چې هلته به مطلب لیسانس نه پیدا کېده، د اړتیا او ضرورت په وخت کې بیا 12 پاس څخه هم ګټه اخیستلې ده. نو د دې لپاره الحمدلله په اکثره ځایو کې مو استادان ګمارلي دي، او په راتلونکي کې انشاءالله پلان ده تر څو استادان مسلکي استادان وګمارو، کوم چې غیر مسلکي دي د هغوی دپاره ځانګړې برنامې ولرو. ارقام شته چې اوس څومره استادان په ټول افغانستان کې دغه باندې تدریس باندې بوخت؟ بلې تقریبا 2,60,000 شاوخوا موږ ښوونکي اوس لرو چې هغه د تعلیمات عمومي په څانګه کې په تدریس باندې بوخت دي. خوشبختانه تېر کال موږ تقریبا تر 50,000 شاوخوا ښوونکي او مدرسین په دندو ګمارلي وو، چې په هغو کې 60,000 شاوخوا یې د موږ هغه د تعلیمات عمومي مربوط وو، او هغه د اکثره د لرې پرتو سیمو دپاره ځانګړي سوي وو او هغوی استخدام سوي. ښځینه استادان یې لرو؟ بلې تېر کال کې موږ له 7,000 تر 8,000 ښځینه استادان یې ګمارلي وي. تېر کال خو نه وې ګمارلې وې. د ټولو ارقام شته چې څومره ښځینه استادان یې لرو؟ ښځینه استادان تقریبا تر 94,945 داسې شاوخوا موږ ښځینه استادانې دي تعلیمات عمومي کې په خصوصي مکاتبو او په د موږ خپله دولتي مکاتبو یا امارتي مکاتبو کې. یعنې دومره چې کافي اندازه باندې نه کوي، خو په راتلونکي کې انشاءالله پلان لرو. که تشه په څه شي ډکوئ؟ تشه نوي کال ته انشاءالله پلان لرو د 46,000 بستونو. نوي بستونه به اعلانوئ او نوي استادان به استخدام؟ بلې د ازموینو ملي ادارې سره مرسته کړې ده. په راتلونکي به انشاءالله الرحمن تګلاره هم جوړه سوې ده. د هغوی د ازادې سیالۍ له لارې به استادان، معلمین او معلمات دواړه انشاءالله الرحمن استخدامي. حمزه صاحب، زه یو څو مسایل ذکر کوم چې دا اوسنۍ ستونزې نه دي، دا د پخوا نه راپاتې د افغانستان په تعلیمي نصاب کې دا ستونزې د پخوا نه وې. یو دا چې په مکاتبو کې د خیالي استادانو شتون وه. یعنې یو مکتب و شاید د هغې کې به 15 یا 20 یا تر 25 پورې استادان عملا هلته په کار باندې مصروف او هلته به تدریس کاوه، او په حاضرۍ کې د استادانو شاید تر 50 استادانو پورې موجود وه. دغه تصفیه مو کړې؟ دغه خیالي استادان مو ایسته کړي دي؟ په تېر کې غالبا د تاسې سره به ما ناسته کړې وه که نه وه په دې اړه باندې. په اوایلو د امارت کې کله چې امارت حاکم سو او د اشغال او د احتلال د ټغر ورټول سو، د پوهنې محترم سرپرست په هغه وخت کې زموږ شیخ صاحب نورالله منیر و. نو هغوی یو دغه اقدام عاجل وکړ تر څو په ټول هېواد کې سروي وکړي، وګوري هغه استادان او شاګردان چې په مکاتبو کې موجود نه وي باید غیر حاضر ونیول سي. په دغو څانګه کې الحمدلله ډېر کار وسو. هغه اوس فی الحاله یعنې که درته وایم په ټول هېواد کې به نه یو خیالي زده کوونکی پیدا کړي او نه به یو خیالي استاد په ټول مکمله اندازه سره. خبره کوئ چې څومره خیالي استادان موجود وو په هغه وخت کې چې تاسو بیا تصفیه وکړه ایسته مو کړل؟ یعنې مشخص نه سو ویلی، خو په زرګونو باندې ولوسېد. یعنې دا ستونزه وه. یو خبره وه چې د 100 شاوخوا موږ هغه مراکز چې هغه دلته ثبت وله، معاشونه وړل کېدله، حق او حقوق امتیاز ټول وړل کېدله، مګر کله به ساحې ته ولاړې موجود به شی نه وه. دغه مراکز
تړل شوي دي. ښه بله ستونزه د ښوونځیو د غیر مسلکیتوب مسله وه چې دا اکثره په اطرافي سیمو کې بیا دا ستونزه بیخي زیاته وه. د 12 نه به یو نفر فارغ و، هغه به هلته مقرر و، هغه به د ریاضي درس هم ورکاوه، هغه به مثلا د ساینس درس هم ورکاوه، هغه به د انګلیسي درس هم ورکاوه، یا استاد به ټولو برخو ته به تدریس کاوه. مسلکیتوب ته مو څومره متعهد یاستئ او څومره مو ورته کار کړی دی؟ پوهنې وزارت سلسله دې ته ژمن ده چې د دوی هغه د خپلو زده کوونکو دپاره مسلکي او باظرفیته کسان وګماري. په دغو څانګه کې الحمدلله په تېر کال کې تاسو لکه څنګه په جریان کې یاستئ د پوهنې وزارت محترم سرپرست له لوري د ریاست الوزرا عالي مقام ته وړاندیز وسو او تقریبا تر 15,000 شاوخوا پورې موږ د کدري بستونو غوښتنه وکړه په سراسر د هېواد کې چې په هغو کې لله الحمد هغه استادان ټول ګمارل شوي دي او روزمره د ځي استادانو دپاره لنډمهاله او د دې تر څنګ اوږدمهاله ورکشاپونه سیمینارونه دایروي او تقریبا په دا کم وخت کې موږ تر 11,000 شاوخوا استادانو ته د ظرفیت لوړونې ورکشاپونه دایر کړي او دا پروسه روانه ده. او دا پروسه روانه ده د کال تر اخیر انشاءالله الرحمن چې موږ داسې اټکل کړی ده چې تر 50 نه زیات تر 70,000 پورې به موږ استادان هغه ورکشاپونه دایري. داسې راته ویلی شي چې په څومره وخت کې به د افغانستان شته ښوونکي یا کوم چې نوي راځي دا به ټول مسلکي کیږي او په ښوونځیو کې په مسلکي شکل باندې تدریس شروع کیږي؟ انشاءالله الرحمن سږ کال او راتلونکي کال کې به هغه استادان چې غیر مسلکي دي د هغوی ته د هغه خپله څانګه کې هغه کوم چې ضرورت او اړتیا ده هغه کارونه به د دې د ظرفیت لوړونې په خاطر باندې کیږي. ښه راځئ بلې موضوع ته. صحیح ده استادان به باظرفیته کوئ، هغوی ته به ورکشاپونه دایروئ، خو هغوی به طبعا تاسو نه په مکاتبو کې امکانات هم غواړي. په مکاتبو کې د امکاناتو د وجود په اړه مو هم پلان جوړ کړی دی؟ داسې پلان شته چې په مکاتبو کې دې ورته د برق سهولتونه برابر شي، د کمپیوټر سهولتونه دې برابر شي، هغوی ته د لابراتوار سیستمونه برابر شي، د عملي زده کړو په خاطر باندې د سیستمونه ورته برابر شي؟ پلان شته؟ بلې په دې څانګه کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست په د تېرې ادارې په اخرو وختونو کې د ساینس مرکز په نامه باندې یو ریاست و چې هغه د نظري زده کړو تر څنګ په عملي زده کړو باندې د هغوی د موادو د تولیدولو په هکله باندې کار کول هغه له منځه لاړ. خو لله الحمد په تېر کال کې بیا ځلې د پوهنې وزارت محترم سرپرست او د رهبري په هڅو باندې بیا ځلې احیا سو. نو هغوی په تېر کال کې تقریبا 16 ولایاتو ته هغه مواد عمومي د درسي چې ورته وایي یا د زده کړو دپاره هغه کوم مواد چې لازم او ضروري دي هغه تهیه کړي وو، هغه ولایتونو ته لېږلي وو اکثرو مکاتبو ته. او د دې دپاره د اکثرو ښوونځیو کې د کمپیوټر لب هم چندان فعاله شوې ده. ځینو ځایونو کې چې هغه چې غیر معیاري یا لرې پرتې سیمې د هغوی دپاره کیدای شي دغه تر اوسه په مکمله توګه سره نه وي رسېدلي، خو ځینې جهات هلته هم رسېدلي دي. په راتلونکي انشاءالله الرحمن پوهنې وزارت ژمن ده تر څو د ټکنالوژي یا کوم پرمختللی حالت چې دا په ټول باندې سنبال هم ښوونکي او هم ښوونځي ولري. بله مسله د شاګردانو ته د امکاناتو برابرول مسله ده، ځکه په مکتب کې د هغوی د لوبغالو جوړول هم ورته ضرورت دی، هغوی ته د تفریح دپاره ځایونه برابرول، هغوی ته مثلا د څښاک د اوبو امکانات برابرول. دا هغه مسایل دي چې د زده کوونکو ضرورتونه هغه بیا اکثره په اطرافي سیمو کې دغه ستونزې ډېرې دي چې هغوی حتی د څښاک دپاره پاکې اوبه نه لري. که یې لري مثلا له لیسې نه لرې به یو چینۍ ته ځي یا به یو د کاریز ته ځي، د هغه ځای نه به د اوبه راخلي. د هغوی دپاره مو دغه امکاناتو شتون برابرولو دپاره څه پلان شته او تر اوسه پورې مو کړي دي داسې څه؟ بلې په تېر کال کې الحمدلله د 8 میلیونو شاوخوا موږ د سوداګرو ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو په مټو باندې په هېواد کې ښوونځیو کې د څاګانو او همدا شانتې د هغه اړین ملحقات چې کوم باید یو ښوونځی ولري د هغوی دپاره مو کار کړی و. او راتلونکي ته هم دا پلان لرو تر څو په ښوونځیو کې هغه کوم چې اړتیا او ضرورت ورته لیدل کېږي دغه اړین ملحقات دي، د اوبو شتون ده یا د بمبې یو شتون ده چې ډېرانې د برق شتون ده. دې ته پلان شته انشاءالله الرحمن په مرور د زمان سره خپلو امکاناتو ته په کتو سره به
ټولو ولایتونو کې او ښوونځیو کې. بله ستونزه حمزه صاحب په مکاتبو کې د کتابونو نشتون مسله ده چې دا اوسنۍ مسله نه ده، دا اوسنۍ ستونزه نه ده، د پخوا نه راپاتې وه. شاګردانو ته یا په مکتب کې 4 کتابه ورکول کېږي یا 15 کتابه ورته ورکول کېږي یا 10 کتابه ورته ورکول کېږي یا بیخي نه ورکول کېږي شاګردانو ته. دغه ستونزه تر کومه پورې حل شوې ده؟ څومره دې برخې ته جدي یاستئ؟ نوي کتابونه چاپ شوي دي، نه دي چاپ شوي؟ بلې دغه فاجعه له تېره را په دې خوا له تېره ما یاده نه وکړه چې پخوا نه راپاتې شوې ده. په دې هکله باندې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت خپلې هڅې نه دي سپمولي او کار یې ورته کړی ده. د افغانستان اسلامي امارت له حاکمیت را په دې خوا لله الحمد موږ 38 میلیونه کتابونه چاپ کړي وو چې له هغې جملې څخه تېر کال موږ تقریبا 8 میلیونه شاوخوا کتابونه توزیع کړل 9 ولایتونو ته. هغه ځینې په ریاستونو کې کیدای شي یعنې اکثره یې اوس تر ښوونځیو پورې رسېدلي دي او په راتلونکي کې کوم پلان دغه لرو چې تر څو د سږ کال هم پلان مو همدا اوسي 11 میلیونه کتابونه موږ ضرورت لرو. ټول ضرورت 11 میلیونه دی اوس ورته؟ اوس اشد ضرورت مو همدا ده چې باید 11 میلیونه موږ ولرو له ځان سره. نو دې دپاره هم په تېر مجلس کې مو ناسته شوې وه، موږ د رهبري مجلس یوه موضوع همدا وه چې باید کتابونه چاپ شي په څانګه کې د ما شمولیت مو په دې چې دا څانګه د موږ مربوط کړي. او که د کتابونو ستونزه بیخي حل چې د کتابونو ستونزه بیخي حل شي څومره کتابونو ته ضرورت لري؟ هلته خو په تېر کې چې کله دوی پلان جوړ کړی و تقریبا تر 1.9 میلیونو کتابونو پورې چې تېره ادارې کې جوړ کړی و، دوی ویل چې که چېرته دغه کتابونه راسي د موږ د امکانات ټول مکمل کېږي، ستونزه ورباندې حل شي. له هغو دغه څه تقریبا موږ 38 میلیونه چاپ کړي دي او اوس یې ډېره اړتیا ورته لرو. دغه 11 میلیونه کتابونه دي انشاءالله رحمن په راتلونکي کې ورته سږ کال ورته دغه پلان لرو تر څو یې چاپ کړو او زده کوونکو لاسونو ته یې ورسوو. تر ډېره دا ستونزه په کوم ځای کې ده؟ په مرکز کې ده او که په لرې پرتو ولایتونو کې؟ دا په ټوله کې په هغه ځایونو کې ډېره داسې هغه لرې پرتې سیمې دي او د دې تر څنګ په مرکز کې هم ده خو کمه اندازه ده. یعنې تر ډېره ستونزه په اطرافي سیمو کې په اطرافي سیمو کې خلک لا هم سوځېدلي دي برخه نه. دا اوس یې کوم موږ 8 میلیونه شاوخوا درته ویل چې کتابونه چاپ کړي دي موږ اکثره لرې پرتو سیمو ته. یعنې تاسو توجه مو ورته ډېره شوې ده چې هغوی خلکو ته ستونزه حل شي. صحیح ده. یوه مسله چې همدغه شاګردان شکایت ترې کوي په مکتب کې کتاب نه ورکول کېږي، اما چې کله بازار ته ځي په بازار کې د نوي کتابونه چې اخلي بیا د مکتب چاپ کتاب هلته پیدا کولی شي. دا یو ډول خیانت نه دی د ولس سره، د معارف سره او د پوهنې وزارت سره چې دغه ترسره کېږي او ولې مخه نه نیول کېږي؟ بلې دغه کار هم په تېره اداره کې داسې یو سیستم و چې کله به کتاب چاپېدله هلته به له یوه ځایه له کتاب له یو طرفه نه له یو طرفه ایستل کېده، بازار ته به راویستل کېده، بیا بازار ته راایستل کېده. نو له هغوی څخه خلکو استفاده کوله او چا به داسې ورته ویل هم نه چې دا کتاب خو قانونا هلته پرې لیکل شوي دي په کتاب باندې چې د دې پلور په آزاد بازار کې غیر قانوني کار ده لیکل شوي دي، او که چېرته څوک دا خرڅوي نو هغوی سره به قانوني چلند کېږي. په دغه پار باندې الحمدلله موږ چټک ګامونه اخیستي دي او کمیټه هم جوړه شوې ده. هغه مطبعې او هغه کتابخانې چې هغه دغه کار یې کولو له هغوی موږ راغوښتي دي بار په وار او له هغوی څخه هم دغه پوښتنه هم کړې، دغه وضعیت هم ځان دپاره معلوم کړی ده چې دا له کومه طریقه راکړله. همدغه طریقه وه چې هغه چاپ کېدل هلته په لوی لاس ورسره وه، په لوی لاس به راوتله بازار ته به ورکېدل او له هغه طریقه به بیرته په زده کوونکو باندې ورسېدله. او یو بل طرف یې ده چې هغه سیاو سفید دی ورته وایي، هغه مشکل نشته په ټولو حق یې شته د هغوی، خو مطلب هغه به په داسې وخت کې اوس ما خپله داسې یو پوهنې وزیر صاحب دا هڅه وکړه چې تر څو باید په مکمله توګه دې یعنې مخه ونیول شي. تاسو وایي چې بیخي باید بازار کې بند شي؟ یو ځل یې باید بند شي. په داسې صورت سره دوی کولی شي کتاب که بیا دا بند شي تاسو بیا دا ستونزه حل کولی شي؟ خبره کوله اوس درته په یو صورت سره دوی دا کار کولی شي. د پوهنې وزارت نشرات او عامه اړیکو ریاست چې کوم دغه کار ده او کتابونو چاپ د هغوی مربوط که هغه به په جریان کې اچوي وروسته له هغه بیا دا کتاب چاپوي. یعنې اول به جواز اخلي؟ اول به راځي یو تفاهم به کوي، جواب زما نه اخلي بلکې تفاهم به کوي. دغه کتابونه زه چاپوم هغه مقدار به چاپوي، تر هغو نه اضافه به بیا نه چاپوي. صحیح شو. بله مسله په ښوونځیو باندې ستاسو نظارت مسله ده چې دا یوه ډېره مهمه مسله ده، ځکه ځینې داسې ښوونځي شته دي چې د 12 صنف نه یو شاګرد فارغېږي هغه چې ته کله بیا ورته کښېنې ورته وایي چې ته دې خپل نوم ولیکه، حتی د خپل د نوم د لیکلو استعداد شاید ونه لري، یعنې په خیالي شکل باندې هغوی فارغوي. که په خیالي شکل باندې نه وي هغوی تش فارغوي.
او ځینې داسې استادان دي چې مثلا هغوی برخه کې درس نشي ورکولی خو بیا هم هغې برخې ته ولاړ دی. نظارت ډېره مهمه پروسه ده. تاسو باندې څومره جدي یاست دې برخې ته او تر اوسه پورې مو څونه کار کړی؟ د دې په هکله نظارت په څانګه کې موږ تقریبا یو ریاست لرو د تضمین کیفیت معاینات تر چتر لاندې چې هغه 83 کسیزه تشکیل لري. نو په دې وخت په وخت باندې له ښوونځیو څخه نظارت کوي، لیدنه کوي. هغه کومې نیمګړتیاوې چې دي هلته هغوی ته هم سفارشونه ورکوي مربوطه ریاست ته، او د هغو تر څنګ بیا یې راوړي مقام ته، د مقام سره هم شریکېږي پوهنې وزارت له محترم مقام سره. او کومې ناخوالې چې هلته موجود دي هغه له ځان سره نوټ کوي. وروسته له هغو بیا کوم چې موږ اوس نوی دغه لرو تشکیل لرو هغه استاذ کې کومه ستونزه پیدا کېږي که داسې هغه کار نشي کولی، بیا د انکشاف مسلکي کوم غړي چې دي که درې غړي دي هغوی ته سپاري. او په دې څانګه کې الحمدلله موږ په تېره کې د پوهنې وزارت له یو لړ مسؤلینو سره په ولایاتو کې ما خبرې اترې درلودې چې کابل ښار پوهنې رئیس صاحب سره ما یوه ناسته درلوده. نو د دوی دا تشکیل مکمل اوس داسې شوی ده چې په هېڅ صورت سره یو استاذ غیر مسلکي، یو استاذ داسې یو استاذ چې هغه په خپله څانګه کې مسلط نه وي او یا د بلې څانګې کس راسي ورې مقرر سي، دا شتون نه لري. په ټول ولایت د کابل ښار پوهنې ریاست کې به داسې یو څوک نه کوي پیدا. که پیدا کېږي په ډېر کم اندازه به پیدا کېږي. نو اکثره ولایتونو کې هم داسې معمول ده. صحیح ده. حمزه صاحب وخت مو د خپرونې کم دی، غواړم یو څو موضوعات چې لنډ لنډ ورته اشاره وکړو. د نظارت ټیمونه مو څومره دي او بسنه کوي؟ ما مخکې یادونه درته وکړه تقریبا چې 83 کسیزه دلته په داخل دي دغه کې لاډانه کې لرو موږ وزارت کې، او په ریاستو کې هذا القیاس کوم انکشاف مسلکي ملګري دي په وخت ورځي استادان څارنه کوي. پراخه کې دغه پروسه بله ان شاء الله الرحمن. صحیح ده. د ښوونځیو د شاګردانو په اړه که راته ووایي څومره شاګردان لرو اوس په ټول افغانستان کې؟ تقریبا 10 میلیونه 440,000 داسې 1500 شاوخوا دي ان شاء الله الرحمن. شخصي بیا زیات دي که دولتي؟ نه دولتي بیخي زیات دي، موږ شخصي کم دي. صحیح ده. د خصوصي ښوونځیو په اړه موضوعات شته دي، څومره خصوصي ښوونځي درسره ثبت دي؟ تقریبا اوس دا نوي چې کوم 480 شاوخوا نوي سخت کال موږ جواز ورکړی ده، له دې سره تر 3600 البته 3600 پورې رسېږي. صحیح ده. او یوه ستونزه یو شکایت چې د شاګردانو د خلکو دی د خصوصي ښوونځیو څخه چې هغوی فیسونه جګ دي او دوی نشي کولی چې هغوی ته فیسونه یا تادیه کړي یا یې ورته ورکړي، فیسونه تقریبا زیات دي. د هغوی په اړه ورسره غږېدلي یاستئ، ورسره ناسته مو کړې ده؟ د دې په هکله باندې د پوهنې وزارت محترم سرپرست له لورې ځانګړې کمیټه جوړه شوې وه چې هغې یوه تګلاره جوړه کړه. نو انشاءالله الرحمن د هغې په پلي کولو سره به د هغه کومې ستونزې چې په فیس کې دي هغه به له منځه ځي. موږ په دغو کې تقریبا 3 کټګورۍ لرو چې یو د اعلی او سطح و ادنا دي چې هغوی فیس به د پوهنې وزارت له لورې ورته تعینېږي، له هغو نه دوی به نه اضافه اخلي نه به کم اخلي. صحیح ده. وروستۍ پوښتنه کوو د راتلونکي دپاره مو لنډ هغه پلانونه راته ووایي چې څه به کوئ، ډېر په لنډو ټکو کې وخت هم خلاص خپرولي. بله انشاءالله الرحمن. یو خو به مو د استادانو استخدام چې ما مخکې یادونه وکړه د 40,000 کسانو په تعلیمات عمومي برخه کې، او د کتابونو د چاپ مسله به انشاءالله الرحمن چې 11 میلیونه کتابونه دي، او د دې تر څنګ استادانو ته یا معلمینو ته د ظرفیت لوړونې کار د انشاءالله الرحمن چې دا به مهمه پروسه ده. او دغه یو څه نور پروګرامونه د انشاءالله الرحمن او بل د مکاتبو دپاره د تاسیس داسې اوس الحمدلله موږ په دا کم وخت کې ډېر مکاتب تاسیس کړي، ډېر مدارس مو تاسیس کړي، او د دې تر څنګ 8 په یوه میاشت کې شاوخوا 8 مکاتب مدارسو ته موږ ودانۍ معیاري توګه باندې جوړې کړي دي، او د دې تر څنګ 2 مدارس دي او 6 دانې مکاتب دي. او د ښوونځیو دپاره او د کورسونو دپاره راتلونکي ته په لرې پرتو سیمو کې یو خو د موږ محلي ټولګي دي تقریبا 10,000 محلي ټولګي مو ایجاد کړي دي، کورسونه 14,000 به انشاءالله د سواد زده کړې کورسونه ایجادوو انشاءالله الرحمن. دغسې نور فعالیتونه چې کوو. خوشحاله اوسئ. الله تعالی مو خیر اوسي. درنو لیدونکو تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه مرسته تر پایه وکړه. تا تربیان په لورې وسپارم. پاک الله مو ورشه.